خټک د مرکزی اسیا بې ثباته کولو لپاره پښتونخوا طالبانو ته سپارل شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وایي په یوې نړیوالې لوبې کې د مرکزی اسیا د بې ثباته کولو لپاره پښتونخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. نوموړی وایي په پاکستان کې د پخوانیو جنرالانو ځای ناستې نوي جنرالان د پالیسیو د تغییر لوی ادعاوې کوي، خو د لومړی لیکي دولت دیګ د خوټېدو په حال کې ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پښتونخوا کې ورځ تر بلې نا امني زور اخلي او هره ورځ یوه نوې وسلوال ډله د جګړې میدان ته راځي. تازه د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار کې د پاکستانی طالبانو بیرغ په لاس وسلوال ډله بازار ته وتلي او د خپل قدرت د نمایش په توګه د وحشت او ترور ځینې صحنې نندارې ته وړاندې کړي دي. دوستانو، دا د نن ورځې شمدو خبر که غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.